نظامونه احترامات الله دې موږ ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ او بیا هم ستړي مه شئ د فرانسوي ژبې زده کړې ته. په لومړیو کې د ټولو وروڼو او خویندو څخه بښنه غواړم هغه په دې خاطر باندې چې ډېر وخت غیر حاضر وم او درسونه مې تاسو سره شریک کړي نه وو. نو الله دې وکړي چې خفه شوي نه یاستئ راڅخه. نو درسونه به تیاروم که د الله رضا او ژوند و او تاسو سره به یې شریکوم. هغه په دې طریقه باندې مثلا هم به د ګرامر یا د ګرامر درسونه او وکابولر یا د لغاتونو درسونه او استوار یا وړې وړې کیسې د دې درسونه تیاروم او تاسو سره به یې شریکوم که ژوند و. نو خپل نظرونه راسره شریک کړئ او په کمنټونو کې راته خپل نظرونه ولیکئ. مثلا دا په کومه طریقه چې درس مې روان کړی دی او تاسو سره یې شریکوم آیا په همدغه طریقه باندې صحیح دی او که نه. که چیرې مثلا کوم بل نظر تاسو لرئ نو کولی شئ خپل نظرونه راسره شریک کړئ. لومړی درس به شروع کړو او هم مې تیار کړی دی د ژوند د پړاوونو څخه. لومړی درس les étapes de la vie. Les étapes de la vie. Les étapes de la vie. د ژوند پړاوونه یا د ژوند مرحلې. Le nouveau-né. Le nouveau-né. Le nouveau-né. هغه ماشوم ته وایي چې نوی زېږېدلی وي یا نوی وزېږي هغې ته le nouveau-né وایي. Le bébé ماشوم. Le garçon هلک. La fille انجلۍ. La fille انجلۍ. L'enfant ماشوم. L'adolescente تنکی ځوان انجلۍ ته وایي یا تنکي ځوان هلک ته. مثلا چې عمر یې د 14 څخه تر 19 کالو پورې وي هغې ته l'adolescente وایي. که چېرته ښځینه وي l'adolescente ورته وایي او که چېرته نارینه وي نو هغې ته l'adolescent وایي. l'adolescent. l'adulte بالغ. l'homme سړی. la femme ښځه. l'enfance ماشومتوب. la jeunesse ځوانان. la naissance پیدایښت. د دغه ټولو لغاتونو څخه دغه ته یو مثال ما لیکلی دی او هغه په دغه رقم دی. مثلا un bébé est adorable. bébé est adorable. یو ماشوم په زړه پورې دی. تنها نه دی. د نن ورځې درس مو تر همدغه ځای پورې وروڼو الله دې وي چې د خوښې وړ مو ګرځي او بښنه غواړم که چیرې څه غلطي رانه شوي وي. زه پخپله هم شاګرد یم نو څه چې زده کوم هغه تاسو سره شریکوم او باقي مو وخت نه نیسم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او باد اوسئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.